راومرساوی زمریانو. هو حاجي صاحب راومرساوی. شاباش. رايوالست. شنو حاجي صاحب دا د ستا امانت مې دراړې زموږ امانت راکړه وروره زیاته ستا کار دی. ښه زما امانت هم راړئ. زمریان یاستئ دا لاس یې ور خلاص که دا سترګې ور خلاص که. له غاړې ټیکری وباسه. ته شمسې زما ورور تا مړ کړي. مطلب نن زما اختیار دی زه په تا هر څه کولی شم. بالکل یې کولی شې ما کړي دي ته هر څه کولی شې. حاجي صاحب بس نور ورته ګورم هېڅ یې کوترک مرداد دی لاس تړلی مې در راوستی. هو حاجي صاحب شریف سم یې. بالکل پر تاسو خو دا ول چې تاسو تر ما راورسوئ نور ما و کار سره یې لکس زه په کار پوهېږم. ښه زه اوس په تا څه وکړم راټال د کم دلته د ضربه کم اور در کم څه در باندې وکړم. ته اوس هر څه کولی شې صاحب. مطلب هر څه کولی شم نن زما پر تا لاس برسره دی چې څه غواړم هغه کولی شم. بالکل هو دا هر څه چې زه کولی شم دا دلته چې ما ته راوړی د دې مطلب دا دی ما ته هلته په خپل کور کې هم ویستلی سوې هم په خپله ویستلی سوې هم په ده کسانو ویستلی سوې. ما چې ته دلته راوړی ما د یو مقصد لپاره راوړی. هغه مقصد دا دی چې تا زما ورور مړ کړي زما کور در خراب کړي یا زما د ورور کور در خراب کړي. زه نور کورونه خرابېدل نه غواړم چې ته هلته ما معاف کړی ولی ستا به په ذهن کې دا ول چې دوی په ما هېڅ هم نشي کولی د ورور بدل نشي اخیستلی. صرف ما ته د دې لپاره راوړی چې زه د هر څه کولی شم خو کول نه غواړم نور کورونه خرابېدل نه غواړم. بس هغه کور ډېر دی چې خراب سوی هغه درد ډېر دی چې پر ما باندې ترږي. مطلب چې دا په ذهن کې نه در وګرځې چې محبت خان په ما هېڅ نسو کولی دا خبره صفا سي چې زه له تا سره هر څه کولی شم هر څه مې دا دې ومکل. خو ته پر دغه ځای باندې زما له هره پوره خلاصې دارنګه ګرځه لکه تا چې د چا و کور ته چپ نه یې کتلي دارنګه خلاصې. کور یې ودان حاجي صاحب کور یې ودان زه د معاف کېدو نه ولم خو ډېره نیکي ده راسره وکړه کور ودان. حاجي صاحب تا چې دوی معاف کړي امور څیزونه خواري په کښلې دوی تکلیف مو کوئ څنګه معاف کړې دارنګه آسان او موږ ته د نوې بدي جوړه کړه حاجي صاحب. ستاسو خپل پیس دی خپلې پیسې دی هغه اوس ورور درکوي نور زیاته نور دیچش نو خو موږ ته د بدي جوړ کړه دی خو موږ بیا نه معاف کړي. هو حاجي صاحب دا خو بدي سوه ستا بدي و موږ ته ودرېده ستا بدي و زموږ بدي سوه. وروره خبره واوره ما د حاجي صاحب د ګل رنګه ورور قتل کړي د زه معاف کړم تاسو بالکل زما له دغه څخه خلاص یاستئ. تاسو له ما سره ډېره نیکي وکړه زه مو له بدۍ خلاص کړم تاسو بالکل له ما خلاص یاست. کور یې ودان کور یې ودان ستاسو فیصله هم اوس بس هغه فیصله ده. بالکل زما دغه فیصله ده زما له خوا څخه نور هېڅ په دې کې ګی نشته. هغه ستاسو چک زه در کاټوم. نه حاجي صاحب لکه تاسو چې څنګه د خپل ورور قاتل وبخښئ دغه رنګه د پیسې نه موږ در پاتې دي. هو حاجي صاحب زموږ له طرفه معاف یې چې تا دومره غټه قرباني وکړه تا د خپل ورور قاتل معاف کړي نو موږ ته د پیسو د غوښتلو یو ضرورت هم نه سوی پاته. بله خبره دا هم ده چې له ننه بعد به ما او ظفر خان هېڅکله د اجرت کار نه کوو چې دا اجرت موږ ته د خیر لار کې تمام سوی دا کار به موږ یې نه کوو. صحیح دی بس دعا به سره کوو زیات کور مو ودان کور ودان